سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د لندۍ 18مه نیټه ده چې د 2025م کال د دسمبر له 8مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز کې د ازادۍ واټ د رغونې پروژه پیل شوه. په بلخ کې د پلاستیکي بوجیو نوې فابریکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. له پاکستان وروسته د افغانستان د صادراتو اصلي لارې ایران او مرکزي اسیا ته اوښتي. او په سیدني کې د ځنګلي اورونو له امله سلګونه کورونه سوځېدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د ازادۍ واټ د رغونې پروژه پیل شوه. په کندوز ښار کې د ازادۍ پر واټ د پیاده رو د مزایکارۍ او د دواړو غاړو د جوړولو پروژه رسما پیل شوه. د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې 3500 متره پیاده رو د 4.5 مترو په عرض جوړیږي او د سړک دواړو غاړو ته ابرو رغول کیږي. سربیره پر دې د شنو ساحو رامنځته کول هم د پروژې برخه ده. د پروژې ټول نږدې 9 میلیونه افغانۍ دی چې د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې له لارې تمویلېږي. چارواکي وایي چې د پروژې په بشپړېدو سره به د کندوز ښار ترافیکي ستونزې کمې او د خلکو لپاره به معیاري سهولتونه برابر شي. دا پروژه چې د کندوز ښار د ماستر پلان یوه برخه ده، ورسره به د ازادۍ واټ یوه نوې معیاري بڼه خپله کړي. په بلخ کې د پلاستیکي بوجیو نوې فابریکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په بلخ ولایت کې د باندې 6 میلیون ډالرو په لګښت پلاستیکي بوجي او تارونو د تولید فابریکه جوړه او پرانیستل شوې ده. د مسؤلینو په خبره په یاد فابریکه کې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د بلخ ولایت مقام په یو خبرپاڼې کې ویلي چې د فابریکه په 4 ساعتونو کې د 20 ټنه تولید ظرفیت لري. له پاکستان وروسته د افغانستان د صادراتو اصلي لارې ایران او مرکزي اسیا ته اوښتي. د هرات ولایتي مسؤلین وایي پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته اوس د ایران او مرکزي اسیا ترانزیتي لارې د افغانستان د صادراتي توکو د لیږد پر اصلي لارو بدلې شوي دي. دوی وایي تازه د کورنیو تولیداتو سوجوپي له دغه لارو امریکا او روسیې ته صادر کړي دي. د هرات د قانونونو او صنایعو خونې رئیس محمد ناصر امین ویلي د دغه ولایت د اوبلنو ګازو په ګډون بېلابېل کورني تولیدات هره ورځ نږدې او لرې هیوادونو ته صادریږي. او وروستی خبر دا چې په سیدني کې د ځنګلي اورونو له امله سلګونه کورونه سوځېدلي. د استرالیا د سیدني شمال کې په یوه ساحلي سیمه کې د ځنګلي اورلګېدنې له امله سلګونه کورونه سوځېدلي دي. استرالیایي چارواکو ویلي چې د اورلګېدنه نیو ساوث ویلز له کولنګ ښار څخه پیل شوې او د تودوخې د زیاتېدو له امله په ټول ایالت کې د لسګونه نورو ځنګلي اورلګېدنو لامل شوې. د راپور له مخې له 1200 زیات اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره ګمارل شوي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.